خان سلطان د دې جهان آخر درومي خوار حیران د قضا په زیل تړلې په مثال د بندیوان. رحمان بابا وایي د دنیا ډیره نیمګړې نیمه خوا ده، که خان دی که بادشاه دی آخر به د دې نه ځي. لکه څنګه چې قیدي په پړي تړلی شوي او چرته یې بوځي هلته به ځي، دغسې دا ټول انسانان د مرګ د قضا په پړي تړلی شوي دي چې مرګ راشي مرګی به یې ځان سره بوځي. شیرین ځان ورڅخه درومي نه یې زور رسي نتوان، که شیندي مال و ملک دواړه هیڅ رنګ نه مومي امان. د انسان دا خوږ ژوند ختمېدو والوي مړ کېدو والی، خو ولې د انسان هیڅ طاقت نشته چې د دې نه ځان بچ کړي. که دی خپل مال او دولت هر څه خرج کړي خو ولې د مرګ نه خلاصۍ او امان نشته. نه یې مل نه یې حامي وي، درد یې ورشي په خپل ځان، درمانده ورته ولاړ وي وزیران او وکیلان. کله چې مرګ راشي نو د انسان هیڅ څوک مدد او امداد نشي کولی، د مرګ نه یې نشي خلاصولی. بادشاه غوندې کس ته خپل وزیران او وکیلان عاجزان او خواران ولاړي، خو ولې بادشاه غوندې کس د مرګ نه نشي بچ کولی. هیڅ دارو یې کړلی نشي، کوز کوز ګوري حکیمان، بادشاهي پاتې کیږي زړه یې چوي په دې ارمان. د بادشاه نه خپله بادشاهي پاتې کیږي او په دې ارمان باندې زړه چوي، خو ولې غټ غټ حکیمان دته خوار خوار ګوري، لاندې لاندې ګوري د ملامتیا نه، خو ته د هیڅ علاج نشي کولی چې د مرګ نه یې بچ کړي. چې روح له تنه بیل شي نور پې جاړي فرزندان، یو ساعت ور باندې جاړي آخر صبر که خواران. کله چې انسان مړ شي نو خپل خپلوان او خپل بچي پې ښه جړه انګولو کی، خو ولې چې لږ ساعت تیر شي لږ وخت تیر شي نو هغه هم خواران صبر شي او د هغې غم او جړه ختمه شي. چې له قبره یې بازګشت کا مال یې یو سی میراثان، په مسند یې دعوه کاندي هم دوستان هم دښمنان. کله چې انسان مړ شي او قبر ته کوز کی نو د هغه د مرګ نه پس د هغه په مال دولت باندې دوستان دشمنان خپل خپلوان جګړې اترې شروع کی او ټول مال یې او ټول میراث یې په خپلو کې تقسیم کی. سهیلی یې تعالی کا هغه خپل مصاحبان، نام نښان یې هسې ورک شي لکه عین بې نشان. د مرګ نه پس د انسان چې کوم جوخت ملګري دي هغې نه هم دی هیر شي. سهیلیه او مصاحبان ملګرو ته وایي او د ده نوم او نامه بالکل داسې هیره شي د خلکو نه ورک شي لکه ته به ویږي نه دی اړو ژوندی وونه. نه یې نقش پاتې کیږي نه یې اسم په جهان، دا دنیا آب روان ده نشي نقش په آب روان. د مرګ نه پس د انسان نه نامه پاتې شي او نه یې کړه وړه څه کارونه چې کوم د کړي وي د چا په ذهن کې اړو راځي نه. د دنیا مثال د روانو اوبو دی او په روانو اوبو د چا هم نقش یعنې کړه وړه نه پاتې کیږي. که هزار آبادانه کړه نهایت خانه ویران، لکه باد هسې به تیر شي همه دور د ده دوران. که انسان په دنیا کې په زرګونو آبادیو کې مال دولت جوړ کړي خو د دې ټولو اخري انجام دا دی چې دا به ورانیږي، مطلب د ده نه به پاتې کیږي. لکه څنګه چې باد هوا نه ساریږي، هوا راځي او تیریږي، دغسې د ده دور هم راشي او لاړ شي ختم شي. دا بیان دور و دراز و کوتاکته کړو رحمان. رحمان بابا وایي چې د مرګ او د ژوند او د نیمګړې او نیمه خوا دنیا دا خبرې خو ډېرې زیاتې دي، خو ما تاسو ته ډېر مختصر وکړو. کوتاکته مطلب ډېر مختصر خبرې مې درته وکړې، په مختصر طور مې درته بیان کړو. یعنې په دنیا باندې اعتبار نشته، دنیا یې سارېدو واله نه ده، آخر به د دې دنیا نه مونږه ځو.